بسم الله الرحمن الرحیم. د احمدشاه بابا مینې د دریم بلاک د نوروز آباد ترمنځ غځېدلی سړک ده چې په ډېر بد حالت کې ده او دې ته د ښاروالۍ له طرف هم خاص توجه نه کېږي او د منطقې آب و هوا کې ډېر بد تاثیر لري. چې نو اوس کتلی شئ تاسو خپله ګرد او خاورې زښته ډېرې دي او رش هم ډېر ده په دې سړک باندې. نو توجه توقع هم دا ده چې لوړ مقامات دې ته توجه وکړي چې دا سړک د ارزان قیمت حلقوي سړک ده او دا د دې په جوړېدا سره د ارزان قیمت د دومې څلور لارې د ماموریت څلور لارې او د مابس څلور لارې 50% نه ډېر 80% هغه رش چې کوم ده هغه ختمیږي کمیږي. نو غوښتنه هم له تاسو څخه دا ده چې دا لوړ مقامات ته ورسوئ ښاروالۍ ته او لوړ مقامات چې په دې باندې کار وشي. نن تاریخ ده د 1499 د عقرب د میاشتې 18 تاریخ. تاسو خپله وګورئ دا څومره ګرد و خاوره چې معلومیږي دا ټول د دې سړک له امله ده او دومره بیروبار هم زښته ډېر ده په دې باندې. نو په داسې حالت کې ده په ډېر بد حالت کې ده که د دې د پښتن کار وشي نو دا به یو د دې منطقې خلکو ته ډېر یو مفید او ګټور وي چې خلک ټول د دې ګرد او د دوړو له امله ډېر په عذاب دي. ماشومان مریضان دي اکثریت او سړک خراب ده. فلم ده درشه چې دا لوړ مقامات ته ورسوئ تر څو د دې سړک غمه وخوري. نو ټوټل مسافه یې ډېره کمه ده چې ټوټل به 1 کیلومتر راځي. نو چې د پوخ شي د ارزان قیمت 50 تر 80% رش د داخل د بازار دې سره کمیږي. او بل خاصتا دلته د ښاروالۍ هېڅ توجه د دې نشته. دا کثافات چې دي دا منظم کثافت دانیان یې نه لري، خلک یې راوړي سړکو په غاړه اچي. نو هیله هم دا ده که تاسو دې کې توجه وکړئ او د دې غمه وخوړل شي نو یو غټ کومک به مې د منطقې د خلکو سره خلک په ډېر غټ مشکلات کې دلته اخته دي. رش هم ښه ډېر پرېمانه رش ده، پرې اما توجه د ښاروالۍ نشته.